زه به دا خپل شعر د رباب په ځینو بم کې تاسو ته ډالۍ کوم. حیران یم ای خلکو دا د کوم ګناه سزا ده. حیران یم ای خلکو دا د کوم ګناه سزا ده چې زده کړه بنده شوې نن په خور او لور زما ده. اسلام کې خو تعلیم پر نر او ښځې باندې فرض دی. اسلام کې خو تعلیم پر نر او ښځې باندې فرض دی. ښکارېږي چې ګاونډ ورکړی دا داسې یو فتوا ده. ښکارېږي چې ګاونډ ورکړی داسې یو فتوا ده. ټول مسلمانان خو د یو اسلام پیرو یو. موږ ټول مسلمانان خو د یو اسلام پیرو یو چې ټولو ته روا ده ولې موږ ته ناروا ده. چې ټولو ته روا ده ولې موږ ته ناروا ده. بل هېڅ هېواد د نجونو د تعلیم خنډ سوی نه دی. بل هېڅ هېواد د نجونو د تعلیم خنډ سوی نه دی. دا ځکه چې تعلیم د اوسني عصر اړتیا ده. د نجونو په تعلیم سره ټولنه رڼا کېږي. د نجونو په تعلیم سره ټولنه رڼا کېږي. تعلیم د هر ټولنې پرمختګ ده او ښکلا ده. نن هر نجلۍ پېغله چې ښوونځي ته روانېږي، نن هر نجلۍ پېغله چې ښوونځي ته روانېږي، دا مور ده، دا ښوونکې ده، ډاکټره د سبا ده. زما خالق پیغام ټولو چارواکو ته نن دا ده. نن زما خالق پیغام ټولو چارواکو ته نن دا ده. ښوونځي تلل په نجونو خپل ولس سره جفا ده. ښوونځي تړل په نجونو خپل ولس سره جفا ده. مننه دوستانو ستاسو د پاملرنې نه. ښاد او اباد اوسئ.